السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانه محترمین دوستانو، زه سید بارغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانه محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو د اختر د مبارکي لپاره موږ د خپل د تصویر څخه یا خپل په نامه باندې داسې ښکلي تصویران جوړ کړو. لکه ځینې دوستان دی په فیسبوک کې چې پورته کوي وایي داسې تصویران تاسو جوړوئ، تاسو په کمنټ راته وکړئ خپل نوم، زه داسې تصویر جوړوم. اوس تاسو به چا ضرورت نه لري، تاسو خپله کولی شئ ځان لپاره داسې ښکلي تصویران جوړ کړئ. لکه مثلا دا دوه تصویران ما جوړ کړي ګران صاحب د نمونې لپاره. دا زه ټول خپل تصویر سره ایستلی دی د نمونې لپاره. دا یو ښکلی تصویر، دا یو ډیزاین، نورو قسم ډیزاینونه شته او بل دا قسم ډیزاین دی. په دې کې تاسو خپل نوم هم ورسره ایستلی شئ، خپل تصویر، او دلته عید مبارک هر څه تاسو ورته لیکئ. په داسې قسمو سره نور تاسو کولی شئ چې دغه رقم ډیزایني ښکلي تصویران جوړ کړئ. نو ګران دوستانو، زموږ سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته آل نپشن پر وي چې تر هر څه نه مخکې زموږ د اولاد ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. یا وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ او په کمنټ کې هم ولیکئ چې نایس. نو ګران محترمین دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو پلی سټور ته کله چې پلی سټور ته ولاړو، دلته سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه عید فوټو فرام 2021 به تاسو سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ دلته اپلیکشنان ډېر تاسو پر راځي، خو دغه اول اپلیکشن تاسو ته وګورئ. پر دغه اپلیکشن باندې تاسو کلیک کوئ. دغه اپلیکشن لینک هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېرو وسایلو تاسو دغه اپلیکشن لاسته راوړئ. ګران صاحب، کله چې د اپلیکشن لاسته راوړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا ټول ډیزاینونه تاسو جوړولی شئ. کله چې خپل په ټلیفون کې مو انسټال کړئ، دغه اپلیکشن دی. پر دغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ، اوس موږ تاسو دغه اپلیکشن ته خلاصېږي. تاسو ته ګورئ دا اپلیکشن تر خلاص تر دې ځایه پورې. اوس ګران صاحب، تاسو ته ګورئ دغه اول ځلې دغه دی چې موږ تاسو خپل نوم ورسره لیکلی شو. په دې ځای سره چې تاسو راسئ خپل نوم لیکلی شئ او عید مبارک نور شیان ورسره لیکلی شئ. د هغه دپاره دی. او دا لکه دا دویم خانه چې دی دا داسې راځي لکه اسټیکر راځي، ستاسو تصویر وي، خپل تصویر سره نور هلته اسټیکران عید مبارک شیان مې ورسره راولي. او دغه درېیمه خانه چې دی پر دغه باندې به تاسو کلیک ووایئ. کله چې مو کلیک کړئ، تاسو ته وایي تاسو د کمرې څخه عکس اخلئ که د ګالري سره اخلئ. بس زه پر ګالري باندې کلیک کوم، د عکس سره اخلم. تاسو ته ګورئ اوس زه تاسو ته تصویر راواخلم. ګوره زه خپل بل تصویر راواخلم. دا زما خپل تصویر اوس دا راومخته چپه ده. پر دغه ریسټارټ باندې پر داسې باندې تاسو کلیک کړئ، دا تصویر راوړئ. کله چې راوړئ دا تصویر خپل اندازې ته ودروئ، بیا پر دغه ډن باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ، دلته تاسو ته ګورئ دا صفحه درته راځي. دا تصویر راغلی، اوس دا تصویر تاسو دلته راولئ، غټوای شئ، کوچني کوای شئ. اوس دا ګورئ دغه ټول نمونې دي. دا په هره نمونه چې تاسو وغواړئ، هر ډیزاین چې تاسو وغواړئ، تاسو خپل هغه رقم ډیزاین جوړولی شئ. بس صرف خپل تصویر دلته راولئ پکې. دا ټول د عید مبارکیانې دي. بس تاسو اختر مبارکیانو لپاره ښکلي ډیزاینونه دي. بس زه دغه ډیزاین جوړ، دا ډیزاین مخکې نه و جوړ کړی، و دغه ډیزاین زه جوړوم. و دا زما تصویر دی، زه کوچنی کولی شم هم غټولی شم هم، په دغه اندازه سره راځي. دا تاسو ته ګورئ و دا تصویر راغلی، و دغه تصویر جوړ شو. بس تاسو راځئ پر دغه سیو آپشن باندې به تاسو کلیک ووایئ. پر سیو باندې چې مو کلیک کړئ، تاسو ته ګورئ اوس دغه اپلیکشن انسټالیږي. موږ تاسو دغه اپلیکشن دا ډاونلوډېږي، دا تصویر ډاونلوډ شو. اوس دا چې تصویر راغلاست او اوس مې ځینې راووځي برته. کله چې راوځي برته ګالري ته راسئ، تاسو ته ګورئ دغه دی، دا نوی تصویر اوس ما جوړ کړه. دغه تصویر جوړ شو او دا دوه نور مخکینی تصویران دي. دا مخکینی تصویران دي او دا دغه تصویر د اختر مبارکي لپاره اوس ما جوړ کړه. اوس تاسو کولی شئ هر یو ځان لپاره داسې ښکلي ډیزایني تصویران د ځان لپاره تاسو خپله جوړ کړئ. والسلام.